د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه لونډر محمد نبی ساخیل په شل اوریزو لوبو تازه درجه بندۍ کې نږدې هم دوهم مقام ته رسیدونکی دی. د کرکټ نړیواله شورا هره میاشت د لوبغاړو او لوبډلو نوې درجه بندي کوي. هره لوبډله چې په جامونو او لوبلړیو کې ښه وځلیږي مخکې تګ کوي او لوبغاړي هم د ښې کارکردګۍ په صورت کې مخکې ځي او همداشان که یوه لوبډله یا لوبغاړي ښې لوبې نندارې ته وړاندې نه کړي او ناکام شي نو درجه بندۍ په نوملړ کې هم وروسته پاتې کیږي او نور لوبغاړي ترې مخکې کیږي. اوس د افغانستان لوبغاړو او لوبډلې د پرمختګ ښې شیبې دي چې د ښې لوبې په کولو سره لا مخکې ولاړ شي. افغان لوبډلې په ټیسټ لوبو کې لسم ځای ونیو او زیمبابوې یې وروسته کړه. اصغر افغان، رحمت شاه زرمتی او ابراهیم زدران هغه لوبغاړي دي چې په ټیسټ لوبو درجه بندۍ کې 3 شپېتم، 15 شپېتم او 88م ځایونه ونیول. په بالرانو کې رشید خان تر 30م، یمین احمدزی 51م او محمد نبی ساخیل 99م ځایونه د توپ اچوونکو په برخه کې ترلاسه کړل. اوس په شل اوریزو لوبو کې د لاونډرانو خبره ده. په درې اړخیزه لوبلړۍ کې د محمد نبی ساخیل په 2 لوبو کې مثبت رول ولوباوه. هغه په یوه لوبه کې په 18 توپونو 38 منډې وکړې او بله لوبه کې په 54 توپونو 4 نه سوځېدلې منډې جوړې کړې. همدارنګه د زیمبابوې خلاف په لوبه کې ښه توپ اچونه وکړه او د بنګلادیش خلاف هم ښه توپ اچونه ترسره کړه. که څه هم محمد نبی وکټې وانخیستل شوې خو اکانومي یې ښه وه. نسبت شکیب الحسن تر دې دمه په روانه درې اړخیز لوبلړۍ کې محمد نبی ساخیل ښه دی. د شل اوریزو لوبو د لاونډرانو په درجه بندۍ کې لومړی مقام د استرالیا کرین میکسویل دی، دوهم مقام د بنګلادیشي شکیب الحسن او دریم مقام د محمد نبی ساخیل دی. میکسویل 390 نمرې لري، شکیب الحسن 338 نمرې لري او محمد نبی بیا 310 نمرې لري. په تیرو 2 لوبو کې محمد نبی مثبت رول ولوباوه او کولای شي چې نمرې واخلي او شکیب الحسن ته لا ورنږدې شي. که په راتلونکو 2 لوبو بیا په پیلوبه کې محمد نبی همداسې مثبت مخ ته ولاړ شي نو کولای شي شکیب الحسن راوروسته کړي او دوهم مقام ترلاسه کړي. سمیع الله شینواری په شل اوریزو لوبو لاونډرانو کې 11 مقام دی. رشید خان په دغه لاونډرانو یا کرکټ ټول چارو کې 10 مقام لري. کریم جنت د شل اوریزو لوبو په لاونډرانو کې 44 مقام ترلاسه کړی دی.